مفتي عبدالسلام خبري صاحب د سره د لګورو ګیلمن د مزور برکه سوی شریعت وی چې په قبر باندې مزار جوړول د حرام دي ګناه چا پکې مشوره ورکړه هغه مشوره د ګناه سبب جوړي چا پکې روپې ولګولې هغه روپې د صدقې په ځای څه کې د ثواب په ځای څه کې هغه په ګناه حساب رسول الله عليه السلام فرمایي نهى رسول الله عليه السلام ان يجسس القبر رسول الله د دینه منع کړی چې یو قبر دی پوښ کړی شي هغه د سیمټ ورکړي او دویم نمبر و ايوبنا عليه د دینه رسول الله منع کړی چې هغه دی یو آبادی جوړ شي یو مزار دی جوړ شي او دریم نمبر رسول الله د دینه منع کړی چې ان يكتب عليه هغه دی لیکل وشي نو چې د ګلمن په قبر مزار جوړي خامخا هغه ته سیمټ ورکړي رسول الله سیمټو لګولو نه منع کړی هغه باندې بلډینګ جوړي هغه رسول الله منع کړی هغه باندې هغه اشعار لیکي د لیکلو نه منع کړی د دروړ خبرونه الله رب العالمین منع کړی په شبه رسول او تاریخ وکسا ود سواع یغوث یعوق نصر دا نیک خلک شوی دي دا د نوح علیه السلام په زمانه کې کله چې دا مړ شول شیطانان روغل د خلکو فکرونو کې وچو دا خو ډېر تکړه خلکو نیک خلکو د هغوی د تصاویران جوړ کو د هغو قبرونه جوړ کو او بندګي ما کو صرف دې لپاره جوړ کو چې د هغوی تاریخ د تاسو نه هیر نشي شیطان ته دا فکرونه وچول کله چې هغه کوم خلکو د ارث جوړ کړي هغه مړ شول هغه نور نوې نسل غټ شو هغوی ته شیطان ویل چې د تاسو پلارونو کې خو دې تسجدي کول سجدي شروع کو خلکو سجدي نو کوس ګلمن مونږ پیژنو خلک معبد نه ګرځي خلک بندګي نه کوي 300 کاله بعد خلک هلته سجدي کوي هلته خلک مال کوي نو شریعت منع کړی دوی دینه چې یو قبر دې پوښ کړی شي هغه د آبادی وشي او هغه دې لیکل وشي دا حرام کار دی د ګناه کار دی د صحابه کرامو قبرونه وکړه دا غونه تکړه خو څوک نه دي تیر شوی خټ خټ قبرونه دی ولا کوي څوک وپیږي شریعت منع کړی دوی یو لويشت نه وغټ قبر ته نه جوړي نو کګلمن ارجمره د قوم دی پورا د مظلوم دی پورا خین سون خو دا کار غلط دی چې څوک جوړي او څوک پکې پیسې لګي دا د هغوی لپاره د ګناه سبب جوړي تر کومه وخت پورې چې دا خخته لګیدلی او پرتای او کته په قبر کې وي تاسو دغه ګناه رسي نه دا فکر چې په دغه ګناه کې مونږ شریک بلکې مونږ رد کوو صفه خبره کوو ته ار تنظیم ولې ډلې ولې چې خبره کوي ملګری یو او چې غلطه خبره کوي مونږ خلاف ویډیو کلیپ تو سو کاتلو د ډیرو ګوت کلیپ ته خو مونږ ته واړو کې غونته کې هغه وخستو دلته دا وی چې د ګلمن په مازور په بارا کې دلته د شریعت نه دا وی چې دا حرام دی حرام دی حلال دی ایو بیل ټاپک خبره دلته دارو چې آیا د شریعت صرف د مظلوم دی پورا صرف د ګلمن دی پورا یا داسې خلکو دی پورا څه ویلو چې هغه د سټیټ د ریاست سره په ټکراو کې وي د خپل حقوق د پوره مونږ به ته وایو چې کله فوجي مرشي کله کرنل شیر خان یا د نیو نور د پاکستان غټ جرنلون کرنلون یا غټه هسته دلته مړي شي چې دوی ته شهیدون وي په باندې مزورونه هم جوړيږي قبرونه هم جوړيږي دوه ورچی ګولونه هم چوي جنازه يم کوي هر څه کوي په هغه وخت کې دولت سره د شریعت نه ویریو دیږي مفتی صاحب ممکن دا وایي یا د مرګري ډېر په کمنټونو کې چې یاره خبره دا سره نه خو د قرآن او حدیث نه ثابته قرآن او حدیث نه خو ثابتوي یا نه ثابتوي ایو بیل ټاپک خو موږ ورته وایو چې داسې سوالونه د بل د پوره سلانه دا سوال هم چې په میډیا اوس روغلاره دلته دله یې خښو اره دا هم د چا په خوله روغلاره کله دا وایي چې نه دا مخ صرف کور دا و چې جواب مې ورکړه مولا خو چا سوال وکړو دا سوال هم یو پروپاګاندا یو د پروګرام یو پلانینګ وی چې یاره ته به لوډ شي وته به سوالو کې ټول یو خبر وی الریډي یو اجنډا ورکړې شي وی دا سوالونه په نورو ځایونو کې څلا نورو چې څلا د قائد اعظم په مازور بارا کې نورو چې څلا نور فوجي جرنیلونو د مشرف دو د جارول حق دو او د نور جرنیلونو په بارا کې څلا نورو چې بل خبره دا چې د مزورونه قبرونه د نبی علی السلام په زیارت باندې هم ولته قبر جوړ شوی ماره هغه جوړ شوی سیمټ لګیدلی بلډینګ جوړ شوی حضرت عمران علی السلام عمان لا لور شو یعقوب علی السلام شو دا شونته نور ډیر پیغمبرون 1,40,000 کم او بیش چا هم پکې مزورونه لري خو خدي ممکن په کمنټ کې مولا ډیر اتباداري خلک خپل هم وي چې پلونای کا قبر هم یا زورات په جوړ شوی یا مازور په جوړ شوی یا بلډینګ په جوړ شوی دلته خبره دا نه چې یا حرام ده یا حلال ده ممکن ګناه وي خو آیا دا دومره غټه ګناه ده چې مفتی صاحب د تو دا کم ممبر دی پتا باندې خدای وړو کې ګناه یا حرام یا مونږ به تا وړاندې وي ګناه وي خو آیا دا نه غټه ګناهونه ام دا خبر کې تنوستي پنداو پر دې جبا کوي دلته تو طالبانایزیشن او دا ټول هر څه ولدل د ګلمن د پر بهر نه یا اغه نه یا دغه نه روپیرو چې اته ویني ته ورته وی چې دا ګناه دو مار لاګو د طالب د مرګونه آیا دا غټه ګناه او کله قبر مزار جوړول خزي ویډ کی زوراول تکلیف کول کونډې رنډې یتیمون کول دا غټه ګناه دو او کدا غټه ګناه دو په داسې وخت کې د توسو څل هغه شریعت نه د ممبر چې د شریعت ته پوره نه استعمالېږي موږ د نګیلا پندازو کې موږ د عالم خلاف نه یو موږ د مولا خلاف نه یو موږ چې د کم شریعت توسو موږ له مخه لا روړو کېږدو بیا په بل خلوی چې مظلوم دی موږ د دغه چې کم
مظلومیت را په یخ کې مرګري یو خو چې په مظلومیت کې مرګري کم از کم چې مظلوم چې دی ظلم په څوک دی هغه یو دا تو کله په د منبر باندې هغه ظلم یاد کړو چې د ګیلمن سره فوج ظلم کوي یا ادارې ظلم کوي یا ریاست پاکستان ظلم کوي صرف مظلوم دی چا نه مظلوم دی دا له غوښه 2000 طریقې بیا جوړوای شم چې موږ فوج ته نه یاد کړم موږ ریاست ته نه یاد کړم موږ مظلوم بس وته ویلي دي پاکستان هم یې چې مظلوم ریاست سیاستونه هم یې چې مظلوم ریاست مظلوم ولس خو ظلم نو ما څوک نشي اخستای تر ته ویا چې ته په منبر نوستې ته ویا چې زه د الله نه علاوه د چا نه ډورېږم چې الله نه علاوه د چا نه ډورېږم مفتي صاحب موږ د تونه دا ریکوست کوو چې ته د ظلم نه ما واخله ته د مظلوم خو د وتا اول خو د ظلم نه ما هم واخله ته هغه جرنیلونو نو مې هم واخله چې کوم قبرونو باندې دا هغه جوړ کړي ری ورته وای چې دای څه کو ویرون کو یا ما جوړاو یا د حرام کړي یا د نور علما لا وای چې تاسو څومره په دا کې شامل یو کدا ولهم لوسو چت کړي یم ګناګور یو کپ کې قبر جنازام کړي د دوهم ځای ګناګور یو نو موږ د اسلام سره اختلاف نشته د موږ داسې علما سره چې حق نشي ویلای او صرف د مظلوم بل دا قبر چې جوړ شوی چې کومه بل خبره کړي چې دلته به خلک سجده واغه کوي چې ګوره د څومره نبیون مو ته او خلدان الوان دغه په مزرونو باندې چې سجده کړي یې نه چې کوم ځای کې سجده کیږي اب د توسو غونته دا شونته عالمون دا شونته ملون چې خپل کوروبور د پر بیا داسې زوینه استعمالول غوړي لکه اوس دا دربار شو یا نور شو ولته داسې عقیده خبروي ام د خپل غاټو د پر د پیغمبر سلام په ماغه باندې سجده نه کیږي خپل کمزوري تو سو پټاو په دا اړ کې چې یاره ولته به سجدي کیږي ولته سجدي ولې کیږي چې ته علم اصل د الله تعالی یاره پرېږدي او خپل د کندوري شروع کې دا شونته مسلکونه او دا شي نه زیات شوی دي نو د ګیلمن قبر بل وجه سره ته څه نه یاد کړو وجه دارو چې دلته د ګیلمن قبر یو سمبول به د افغانیت عمر لا دلته به خلک پښتنه کوي چې د ګیلمن څوک وو څوک نه وو دغه چې کومه نظریه و دا به خبرېږي دغه ریاست روخلو د سولې خلکو له پخله کې وچاول چې اوس معذور جوړیږي او دا ګنادو او دا حرام دی اصل ډور ته داري چې د ګیلمن وی چې ما کورک شي نظریه ورک شي نظریه ختم شي افغانیت خبره ختم شي بیرغونه په نه لاګيږي او ورک شي او بس بروشه د اسلام په اړه کې بیا دا معذور مون حرام او د حرام وګرځاو او خلک ته رستون کو مننه